کلی کې په هر دیوال لیکلی دي حج دې مبارک شه او په خیر راغلی. هسې دې خبرې ته مې فکر شو، ساس پرېږده سندرې ته مې فکر شو، وینې مې خدایه تنقید نه کوم، زه په چا بې ځایه تنقید نه کوم، خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی، دا مې د روضې سره ویستلی دی، دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي، دا مې د چینې سره ویستلی دی، دا حجر اسود سره ولاړ یمه، دا مې د هغې سره ویستلی دی. نو یا حاجي صاحب واجي صاحب داسې کې نه حاجي صاحب ماجي صاحب داسې کې تا خپلې نیکۍ په سین له وکړلې او تا بلا خوارۍ په سین له وکړلې، تا بې تصویرانو نه سره نه وړه، داسې روپۍ په سین له وکړلې. نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي، موږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي نه حاجي صاحب، دا عادت دې ښه نه دی نه حاجي صاحب، دا تا سره خوند نه کوي. نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي، موږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي نه حاجي صاحب، دا عادت دې ښه نه دی نه حاجي صاحب، دا تا سره خوند نه کوي. هر ځای به کیسې لکه ماشوم نه کوې، دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې، دوه لکه چې تلم نو لګېدلې وې، درې لکه مې هلته ایسته ورته کړې. مننه. هر ځای به کیسې لکه ماشوم نه کوې، دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې، دوه لکه چې تلم نو لګېدلې وې، درې لکه مې هلته ایسته ورته کړې، دوه لکه چې رالمه نو لاړلې او نورې لا په لاره دي روانې دي. هر عمل د دې دپاره مه کوه، هر څه د نامې دپاره مه کوه، مینه د خدای او د رسول اجي دا د دې کعبې دپاره مه کوه. ته لیکه راغلی دي ښوغلي دي، هر څه خدای لیدلی دي ښوغلي دي، او تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلي دي ښوغلي دي، یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلي دي ښوغلي دي. زه ګورې د دې نه خلاف نه یم، زه د نامې نه خلاف نه یم، بس دا یو تصویر له منځه وباسه. حج او د عمرې نه خلاف نه یم، یا پیر دا پیر را باندې بد لګي، دغه سور کافر را باندې بد لګي، دا چې په احرام کې دې ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي، نور د عملونه خدای قبول کړ ټول، بل دی دا منځونه خدای قبول کړ ټول، دا چې دې په منډو منډو کړي دي دغه ثوابونه خدای قبول کړ ټول، نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی، صاحب ستا زما په کار کې څه کار دی، یم منیره غلی شه چاړه وشې ستا نه د ملا په کار کې څه کار دی. ډېره مننه. بس ما نظم شوق هم نه دی کړی، خو منیر یو دغه لیکلی چې دا مې د کعبې سره وښکلی دی، دا مې د روضې سره وښکلی دی، د هغې په دغه کې ورته یو نظم ډالۍ کوم منیر ترې ډالۍ چې او منیره ستا خبره منمه، او منیره ستا خبره منمه، نه به یې د روضې سره وباسمه، نه به یې د کعبې سره وباسمه، نه به د زمزم اوبه په لاس کې کم، نه به یې د هغې سره وباسمه، نه به د زمزم اوبه په لاس کې کم، نه به یې د هغې سره وباسمه، نه به مې خدای ته لاس نیولی وي، نه به یې د توبې سره وباسمه، نه به د چا کټ له هم نږدې نه ځم، بیا یې د جنازې سره وباسمه. ای منیره ستا خبره منمه، ټیک ته د ملا خبره منمه، زه د پاک الله خبره منمه. ای منیره دې سره به څه کوو، اوس د دې جاقې سره به څه کوو، نه د دې غیمې سره به څه کوو، یار د دې قصې سره به څه کوو، کله چې عمرې تلم خبرې یې ته، کله چې عمرې له تلم خبرې یې ته، ای منیره مور مې راته ویلي دي یو به د روضې سره وباسې ته، بل به د کعبې سره وباسې ته، بیا به د زمزم اوبه په لاس کې بل به د هغې سره وباسې ته، خدای ته به دې دواړه لاس نیولي وي، بل به د توبې سره وباسې ته، خدای ته به دې دواړه لاس نیولي وي، بل به د توبې سره وباسې ته، یو به په احرام کې هم وباسې ته، بل به په یو به په احرام کې هم وباسې ته، بل په هر مقام کې هم وباسې ته. دغه تصویران به ماله راوړې بیا، دغه تصویران به ماله راوړې، دغه تصویران به ماله راوړې بیا. یا بچیا دا خبره ومنه او د هر یا بچیا دا خبره ومنه، ته د پاک الله خبره ومنه، یا زویه زما خبره ومنه. یا منیره اوس ورسره څه وکړم، ای منیره اوس ورسره څه وکړم، اوس ټولې وعدې ماتول غواړي ښه، اوس ټولې توبې ماتول غواړي ښه، یو به د چینې سره وباسمه، بل به د کعبې سره وباسمه، بل به د زمزم اوبه په لاس کې کم، بل به د هغې سره وباسمه. هلته کې مې پاک الله ویلي دي څوک چې د مور پلار خبره نه مني دغه سړی بیا جهنمي دی، نو دغه سړی بیا جهنمي دی. نو ای منیره ستا خبره ومنم، یا د دې ملا خبره ومنم، یا د ابۍ دادا خبره ومنم، یا د پاک الله خبره ومنم. ای منیره ستا خبره نه منم، بس دی د ملا خبره نه منم، نوره د هیڅ چا خبره نه منم، یو د ابۍ دادا خبره منم، یو د پاک الله خبره منم. دا الله په خپله باندې ویلي دي څوک چې د مور پلار خبره نه مني دغه سړی بیا جهنمي دی ښه، دغه سړی بیا جهنمي دی ښه.